بیانات سره بیک گراوند کې اوازونه چول ساوند اکثره دا ساوند شي دا کوم چې دا غمگین غوندي اوازونه دا میوزیک دی دا په کمپیوټر باندې جوړ شوی د انسانانو نه دی ویلي او دې کې لږ غوندي میوزیک دی نو دا خو ګناه ده او حرام دی د تلاوت یا د بیان سره ځکه دغه بیک گراوند یا د ساوند خپل ګناه ده او میوزیک دی هغه د موسیقي په آلات واغه جوړ شوی دویمه خبره ده چې د دې عام خفي ګراوند مواچي وسره مثلا یو نظم واچي چې هغه کې میوزیک نه هم نقصان کوي ځکه د بیان اثر ختميږي دې سره بس هر مقرر او بیانون کې ته الله یو اثر په خپل کې اچولې داغه بیان په میوزیک باندې یا په غمګینو اوازونو یا په هاهو سره نه خسته کیږي بلکې دا د بیان توجه خرابې او ډیر خلکو مونږ ته ویلي دا بد ګڼي او مونږه اکثر اډمنانو تورونو ته ویلي چې زمونږ بیانونو سره دا ما چوي یو ګناه ده بل د بیان اثر ختمي بس الله انسان ته په خپل کې یو اثر ورکړي په دې شوزونو دی خپل आवाज څوک نه خسته کوي او بیان دې نه خسته کوي دا نقصانات لري فائدې نشته